السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عرفان الله یم ستاسو ورور ستاسو ملګری په پروګرام د پښتو 40 ډي کې نن یو ځل بیا د یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښ شي. د ویډیو شروع کېدو نه اول خو زه تاسو ته دا وایم چې تاسو اوسه پورې زموږ د پښتو 40 ایډیټینګ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو پلیز سبسکرایب وکړئ. ټایم ډېر نه هره پونځه خپل ویډیو طرف ته ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې پیک آرټ اپلیکیشن اوپن کې او په دې پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. دلته کې چې تاسو کوم بیک گراوند سلیکټ کوئ هغه به پیک آرټ ته راوړئ او دلته کې به تاسو اوس په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او کوم تصویر نه چې تاسو بیک گراوند ریموو کړی وي نو هغه به تاسو دلته ته راوړئ. که تاسو ته د ریموو کېدو طریقه نه درځي نو په ډسکرپشن کې به تاسو ته د یو ویډیو لینک میلاو شي، تاسو هغه وګورئ نو تاسو په خپله پوه شئ. او په ډسکرپشن کې تاسو ته د واتساپ ګروپ لینک به هم میلاو شي، هغه تاسو جوین کړئ نو دا بیک ګراوند به تاسو ته زه په واتساپ باندې درلیږم. که تاسو چې په دې بیک ګراوند کې تصویر جوړول غواړئ تاسو به سمپلی بیا په دې برش باندې کلیک وکړئ او دلته کې چې کوم تاسو سره غلط ریزر شوی وي نو هغه به تاسو ته ریموو کړئ او تاسو به پاسه په پلس باندې نشان وکړئ ایډیټ فوټو او دلته کې به دوباره تاسو دا تصویر بیا دلته ته راوړئ او چې کوم ځای تاسو نه ایکسټرا ریزر شوی وي نو هغه پاتې شوی وي نو هغه به تاسو دلته کې هغه ترېنه ختم کړئ او د تصویر به تاسو اوس داسې طریقې سره ولګوئ. چې تاسو داسې ولګول نو تاسو د ده والا کلر چې کوم دی دا به تاسو ورته لږ کم کړئ چې مزیدار ښکاري. چې کله ته تاسو برابر که صحیح طریقې سره یې برابر کړئ بیا به پاسه په ټیک مارک باندې تاسو کلیک وکړئ. چې په ټیک مارک باندې مو کلیک وکړئ دلته کې به اوس تاسو بیا راشئ ټول ته. ټول کې به دا اوس ټولو کې اول نمبر چې کوم دی دا به تاسو لږ ښکته کړئ او دا به لږ دوباره به هم لږ ښکته کړئ او په برش باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به خپل تصویر باندې تاسو دوباره برش ووهئ چې خپل رنګ ته راشي او تاسو چې بیک ګراوند کوم دی تاسو ګورئ دا لږ تور شو. تاسو به دوباره په برش باندې کلیک وکړئ او د ضرب په ده باندې کلیک وکړئ لږ به دا ښکته کړئ او په برش باندې به کلیک وکړئ او خپل تصویر په بیا لږ خپل کلر ته راوړئ چې بیک ګراوند مې نور هم تور شي نو تاسو تصویر بیا ښایسته ښکاري. تاسو به سمپلی په ډن باندې کلیک کړئ. دلته کې به اوس تاسو په افیکټ راشي. افیکټ کې ډېر افیکټ تاسو ته درکوي چې کوم هم تاسو انتخاب کوئ نو چې کوم هم تاسو ته پسند وي هغه تاسو انتخاب کولی شئ. دلته کې زه چونکې دا انتخاب کوم نو دلته کې به زه به اوس ورته لږ کلر برابر کړم. تاسو به سمپلی بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو اوس ډراو ته راشئ او ډراو کې به په درو لکیرو باندې کلیک وکړئ او د تصویر به خپل په موبایل کې سیو کړئ. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پورې خپل ورور عرفان الله ته اجازت ورکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.